ګورئ د افغانستان د امن نه چې څومره فایده پاکستان ته رسیږي دومره بل هیواد ته نه رسي، او د افغانستان د بدامنۍ نه چې څومره نقصان پاکستان ته رسي بل هیواد ته نه رسي. نو د پاکستان خو سټیکس دي، پاکستان خو غواړي، خو بدقسمتۍ نه پاکستان د افغانستان امن چې کوم دی کنه دې ته همیشه د هندوستان د پریزم نه ګوري چې په امن کې دلچسپي کمه ده او په دې کې دلچسپي زیاتره چې د هند رول چې کوم دی هلته ریسټریکټ شي. دا ډېره غلطه خبره ده. د افغانستان او د هند خو د 2000 کالو سیویلایزیشن تعلق کانټیکټس دي، هغې باندې اعتراض نه پکار. افغانستان ته هندوستان چې کوم دی نو $2 بلیون کومک ورکوي، هغې باندې مې اعتراض نه پکار. ها دا خبره ده چې پاکستان دا خبره جایز ده چې پاکستان دا وایي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان خلاف نه استعمالیږي، کوټلی یا وټلی په پټه یا په ښکاره، دا جایز مطالبه ده. خو دې نه پس بیا د افغانستان او د هند خپل تعلقات دي، دې پریزم سره دې دغه ته نه دي کتل پکار. اصل شی خو د افغانستان امن دی چې امن راشي. دې ته مه ګوره چې د هند دغه زیاتېږي که د چین زیاتېږي که دغه زیاتېږي. د چین هلته څومره رسوخ دی، څومره انویسټمنټ دی په کاپر کې، په پټرولیم کې، په ګیس کې. نو چین هم غواړي چې د افغانستان کې امن راشي، چې چین افغانستان کې امن راشي نو سی پیک او ون بیلټ ون روډ به کامیابیږي. که افغانستان کې امن نه نو ون بیلټ ون روډ او سی پیک هم د کامیابیږي. د چین په کې دې شي همدومره انټرسټ په افغانستان په من کې څومره چې پاکستان دی. سر د ډېرو خلکو دا په دنیا کې او ډېر چاپېره پاکستان کې د ډېرو خلکو دا نظر دی چې د طالبانو په شا باندې پاکستان ولاړ دی. دا تر کومه حده پورې صحیح ده؟ نه خو زمانه کې خو که نه پخوا هغه دا کې چې کله هغې نه پس چې کله امریکې حمله وکړه او امریکا قابض شوه نو ځکه چې د دې پاکستان د وجې نه خو طالبانو شکست وخوړ، طالبانو حکومت ختم شو، پاکستان لاډې ورکړې. پاکستان چې کوم د 600 کسان ونیول هغې امریکې ته ورکړو، سره دا چې عافیه صدیقي هم ورکړه، سره دا چې د افغانستان سفیر ملا عبدالسلام ضعیفي هم ورکړو چې داسې په دنیا کې اوسه پورې چا کړي نه دي، هغې هم ورکړو. نو هغه شیخ اوس ختم شوی دی. اوس خو د هغې په قطر کې خلک ناست دی، هغې خبرې کوي، هغې انډیپینډنټ دي. ها د پاکستان به دومره اثر رسوخ وي، دا خلک ځي راځي پاکستان ته، د طالبانو مشران بلوچستان ته خاص کر، نو هغې هلته چونکې کډې دي یا دغې دي بچي دي د کورونه دي، نو د پاکستان دومره خو وس رسي چې یاره دومره خبره ورته وکړي. خو هغې دا ګڼي کینې چې پاکستان همیشه دوی سره دغه کړی دی، دوکې کړی دی، دغه کړی دی، خبرې ترې کوي. نو هغه اعتماد په پاکستان نه کوي څومره چې مخکې کوو. څه معمولي شانتې اثر رسوخ یې اوس هم شته، خو هغه نه دی څومره چې مخکې و. مومن صاحب د افغانستان په معاملاتو او مذاکراتو کې آیسای منس کردار ته تاسو په کم نظر ګورئ، او آیا دوی به د امریکې خبره ومني ځکه چې د دواړو سټریټیجي چې کومه ده هغه یو بل سره سمون نه خوري؟ ګورې که امریکا دا غواړي چې طالبان خبرو ته کېنوي نو هغه خبره غلطه پدې چې طالبان خو خبرو ته ناست دي، خو قطر کې هغې سره ناست دي، هغې سره امریکې خو ډایرکټ انګیجمنټ دی هغې سره. نو په دې کې د پاکستان اوس ضرورت دومره کم دی، خو بیا هم چونکې یو پوله لري، لویه پوله ده، دلته 10-12 لکه افغان مهاجر آباد دي، زموږ سره تګ راتګ دی، اړیکې دي ورسره. نو څه نه څه رول خو د پاکستان شته، خو هغه رول یې اوس نشته. او دوی د پاکستان ته چې کوم امریکا خبرې کوي، که تاسو دې خلکو باندې فشار واچوئ چې دوی کنه فرض کو دوی سیز فایر وکړي، ډزبندي وکړي، نو هغه له ډزبندي خبره طالبان اوسه پورې نه ده منلې. اوس زه نه پوهېږم چې آیا پر مستقبل کې به ومني او که نه ومني. د هغې وجه دا ده چې طالبان دا ګڼي چې که موږ ډزبندي وکړه نو په ګوریلا تحریکونو کې یو پېره چې ډزبندي وشي او هغه بیا نتیجه ورنه کړي خبرې، نو بیا خلک د کور را وخت چې راشي بیا جهاد وکړي، بیا ډېره ګرانه، بیا څوک نه روزي، موټیویشن ختم. دغه ګوره خبره ده که نه چې د پاکستان چې څومره رول دی هغه عمره ذمهواري پکار چې پاکستان واخلي، چې څومره د چین رول دی پکار چې هغه عمره ذمهواري چین واخلي، څومره چې د سعودي عرب رول دی معمولي دی ډېر کم دی، هغه عمره ذمهواري پکار چې هغه واخلي. خو اصلي خبره ده چې څومره د امریکې رول دی. امریکا یو قابض ملک دی، د امریکې هلته قوه ده، د امریکې هلته اډې دي، امریکا هغې ته امداد ورکوي. د افغانستان ټوټل ریونیو 1.15 بلیونه دی، او د هغې د خالي په ملي قوه باندې او په پولیس باندې د هغې $4.5 بلیونه د کال خرچ راځي. نو هغې دغه نشي پوره کولی. ټول امداد د بار امداد چې رانشي افغانستان چلیږي نو حکومت نه چلیږي. نو د امریکې پټرول نه زیات چې کوم دی نو دغه دی په دغه کې د خبره د پاکستان د ادارو نه ده، خبره د امریکې ده. او پاکستان چې کوم دی په دې موجوده حالاتو کې
چې په افغانستان کې په دې اوسني حالاتو کې 15 زره پاکستاني مزدوران کار کوي. اول ته سنټرل ایشیا ده، نو دا خو د پاکستان د پاره خو ډیر زیات یو دغه چې هند سره اړیکې خراب دي، د ایران په بارډر باندې ته خندقونه کني او افغانستان په بارډر باندې ته فینسینګ کې او بیا چې کوم د تعلقات هم خراب شي او افغانستان کې بدامني او دغه اثر دلته پریوزي، نو بیا خو د پاکستان اکانومي او د پاکستان سټیبلیټي هغه ته خطرات دي.